درنو عزتمندو مینوالو او مسافر وروڼو زموږ چې څونه هم ملګري دي مینوال دي که هغه په ملک کې دي او که په ملک نه بهر مسافر دي ټولو ته زموږ سلامونه. ډېره کې ملګري راغونډ شوي دي او محفل جوړ دی د مینې محبت او د موسیقۍ. نو په دې کې زموږ ګران ملګری افتاب جان سنګر ډېر ښه سنګر دی او زموږ خواله راغلی دی او په تبله باندې طاهر خان دی چې ډېر ښه ماسټر دی، ښه تبله غږی او یار زمان هم ډېر زبردست رباب غږی. نو محفل شروع دی د یارانو لپاره او ټولو مینوالو ټولو ته دې خاص کر مسافر وروڼو ته دې ډالۍ وي د افتاب جان نه به یو ښایسته غزل ورو. ډېره مننه. زما د اوښکو د شیبو شپې دي خاطر د وینو غرغړې وکړلې دای د ژوند د ختمېدو شپې مخور خنده د زلف غردي په مخور خنده پسړ بیمار یم مال سو